میاشتې ټولنې ویاند ښاغلی مدثر همراز صاحب دی چې ورسره به په دې تړاو باندې پوښتنې ولرم. همراز صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. تر هر څه مخکې تاسو او تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم سلام. بیا هم په خیر راغلی. همراز صاحب په بغلان کې د تېرې جمعې د سیلابونو له امله ګڼو کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. سرې میاشتې ټولنې د دوی لپاره څه کړي دي؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څه موده وړاندې ډیره خواشینونکې پیښه په بغلان کې رامنځته شوه چې د سیلابونو له امله د ډیری هیوادوالو په بشپړ ډول کورونه له منځه لاړل. په لومړیو کې د افغاني سرې میاشتې کارمندانو ولته چې کومه نمایندګي وه، لکه څنګه چې په یو ناڅاپي ډول دغه سیلابونه رامنځته شول، نو هغوی د ژغورلو هڅه ډیره وکړله چې په لومړي سر کې هغه څوک چې د سیلابونو په خطر کې موجود هغوی وژغوري. په دوهم قدم کې هغوی ته خوراک اړتیا و، نو تقریبا 2000 کورنۍ ته په لومړیو کې افغاني سرې میاشتې د خوراک ترتیب برابر کړ چې په هغې کې تقریبا د 2000 کورنۍ شاوخوا وګړي شامل وو، او د وچې ډوډۍ او کباب او د تصفیه اوبو ترڅنګ نور هغه لوازم چې هغوی ته اړتیا وه ورته برابر کړه. همدارنګه په لومړیو وختونو کې د ترکیې هیواد په مرسته افغاني سرې میاشتې تقریبا 109 کورنیو ته 2000 روپۍ نغدي مرسته هم ترسره کړه. بله. همراز صاحب تاسو وویل چې 2000 کورنیو سره تاسو دغه مرسته، البته سرې میاشتې ټولنې د مرسته ترسره کړې ده. د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه مرستې راټولې شوې دي او بیا خلک څنګه سروې شول؟ تاسو ته معلومه ده چې افغاني سره میاشت په ټول هیواد کې نمائندګي لري، او د هغې لپاره په خپل نمائندګیو کې مختلف اضطراري ټیمونه لري. د پیښو په ضد باندې هلته ټیمونه موجود دي، همدغه صحي ټیمونه موجود دي. نو هغه مخکې تر مخکې دغه مواردو لپاره خپل آمادګي لري چې هغوی بیا سروي وکړي او په هغې ځای کې دغې اړمنو هیوادوالو ته رسیدګي وکړي. کله چې دغه پیښه هلته په یو ناڅاپي ټیمونه موجود د دې ترڅنګ په مرکز کې د دې لپاره کمیټې او اضطراري غونډې وشوې چې د راتلونکي زمونږ د د رهبرۍ له لوري د افغاني سرې میاشتې مرستیال الحاج مولا نورالدین ترابي صاحب په خپل د یو لوی مرستندوی کاروان په بدرګه بغلان ته وخوځېدو، او هلته په دویم او دریم ورځ باندې ځان ورسولو. همداراز په هغې ځای کې بیا کمې نورې مرستندوی ټولنې چې وي د هغوی سره په همغږۍ او د دولتي ارګانونو سره چې هغوی د مرستې میدان ته رادانګلي او د هغوی سره په همغږۍ باندې یو نظم او ترتیب جوړ کړ چې هماغې نظم او ترتیب د لارې نه اوس مرستې روانې دي. په دې پرون ورځ کې تاسو ته به معلومه وي چې د قطر هیواد د خپل مرستو په جریان کې هغه څو مجموعه مرستې چې هغه غیر خوراکي تقریبا 400 خیمې ساحل ته راورسېدي، او هغه د سرې میاشتې په توسط باندې تقریبا 250 خیمې تر اوسه پورې توزیع شوي دي، او نور هم د توزیع په حالت کې دي. بله. همراز صاحب تاسو کمیټه، یعنی د یوې کمیټې چې سرې میاشتې ته هم غوره شوې ده چې 5 کمیټې دي په دې لړ کې، اوس هلته وضعیت او تاسو د معلوماتو په اساس باندې وضعیت څنګه دی او د خلکو هغه اساسي غوښتنې څه دي چې دوی ته باید هغه مرستې ورسیږي؟ تاسو ورته څومره چمتووالی لرئ په ټوله کې د سرې میاشت ټولنه؟ لکه څنګه چې تاسو وویل هلته کمیټې جوړ شوې دي، دا صحیح خبره ده. هلته تقریبا 15 او یا د 10 په شمیر کمیټې افغاني سرې میاشتې جوړ کړي چې په هغې کې صحي کمیټه موجوده ده، په هغې کې د سروي او توزیع لپاره کمیټه موجوده ده. همداراز هلته چې کوم خیریه نهادونه راځي، که داخلي نهادونه دي او که بهرني، د هغوی د هماهنګۍ لپاره کمیټه جوړه شوې. هلته چې کوم نظم او ترتیب افغاني سرې جوړ کړ، څوک هغې ځای ته مرستې راوړي غواړي چې د همدې لارې نه اړمنو هیوادوالو ته ورسوي. یوه بله خبره تاسې وکړه چې هلته چیشته ضرورت دی. هلته ډېرې کورنۍ په بشپړه ډول له منځه تللي، نو یوه کورنۍ چې په بشپړه ډول له منځه لاړ شي هغه هر څه ته ضرورت لري. خو په لومړیتوبونو کې د هغوی د صحت موضوع ده چې باید د هغوی صحت ته ډېره پاملرنه وشي چې هلته مرضونه ډېر سرایت ونه کړي او مرضونه ډېر سر راوچت نه کړي، ځکه داسې پیښه رامنځته شوې ده چې د دې له امله کېدلی شي هلته مرضونه عام شي. همداراز
همداراز د هغوی د خوراکي مرستو ته ډېره اړتیا لري په لومړي سر کې، خو ورسره بیا هغوی ټول هر څه له لاسه ورکړي، هغه که زراعتي ځمکې دي، که مالونه دي، که کورونه دي، نو په دې هره برخه کې مرستو ته اړتیا لري. حتی زموږ ټیمونه اوس هلته د دې لپاره هم یو کوم کمیټه جوړه شوې چې ګرځي او شهیدان او زخمیان لټوي. پرون هم 2 کسه شهیدان هغه زموږ ملګرو د پلټنې په صورت کې را پیدا کړ او هغه زپځه کړ. نو د څه چې هغه ځکه حالت عادي شوی نه دي او د څه هم نه چې هغه ته مرستې دغه بسنه وکړي، دا کوم مرستې چې ورته رسیدلې ډیرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. اوس هم حالت ښه نه دي لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورئ، تر روان شنبه پورې بیا هم د ورښتونو اټکل شوی دی، نو امکان لري چې نور سیلابونه هم راشي. البته هیڅ کله حالت عادي حالت نه دی رغلی او نه هم دغه مرستې غیزه ته بسنه کوي. بله، یو څه چې تاسو ویل همراز صاحب د داخلي نهادونو په حق لمو ویل چې د داخلي او د بهرنیو نهادونو لخوا مرستې تر سره شوې دي، په کور دننه باندې کوم نهادونه دي یا د عام خلکو لخوا دغه مرستې د سرې میاشتې ټولنې ته سپارل شوې دي یا مشخصا کوم نهادونه دي کوم مرستې سپارل شوې وي سرې میاشتې ټولنې ته؟ څه ډول مرستې دي، څومره مرستې دي چې تاسو په ذریعه باندې به خلکو ته رسیدلې دي؟ کور دننه خو الحمدلله ډیر خیریه نهادونه موجود دي چې تر ډیره حد پورې ساحې ته راغلي دي او کوښښ کوي چې د هیوادوالو سره مرسته وکړي. د هغوی له جملې څخه به د یو څو خیریه نهادونو د راشد خان خیریه بنسټ دی، همداراز جاوید ابراهیمی خیریه بنسټ دی، سیلاب خیریه بنسټ دی، عطا خیریه بنسټ دی، سکندر لیمیټډ دی، بنیاد خیریه حیات فیاض او بنیاد خیریه احساس، دغه سي نور ډیر بنسټونه شته دي چې ساحې ته راغلي او غواړي چې مرسته وکړي. پرون هم د راشد خیریه بنسټ له لوري د سرې میاشتې په توسط باندې تقریبا 1500 هیوادوالو ته د خوراکي مرستو لړۍ چې دغه تر سره شو، دا لړۍ به تر 2 ورځې پورې دوام ومومي. همداراز ما چې نومونو کې نوم واخیستو سکندر لیمیټډ دی، هغه هم د سرې میاشتې په توسط دا نور هم کوشش کوي چې په هغه ځای کې تر خپل وس او امکاناتو پورې هیوادوالو سره مرسته وکړي. بله، یو بل څه چې تاسو وویل همراز صاحب د کمیټو په لړ کې یو برخه صحي برخه ته ځانګړې شوې ده، په دې کې څومره کسان تللي دي د سرې میاشتې ټولنې لخوا، څومره رضاکار ځوانان دي له تاسو سره په دې مجموعه کې چې دوی ساحې ته ورغلي دي او خلکو ته غاړو د خدمات چې په کار دي ورته رسیدنه کوي؟ لکه څنګه چې مخکې موږ یادونه وکړله، افغاني سره میاشت صحي کمیټه لري چې په دې کې بیا زیات شمېر ټیمونه د خدمات لپاره ګمارل شوي دي چې هغه ټیمونه د مختلفو ولایتونو نه راغوښتل شوي، لکه د بدخشان، پنجشیر، بامیان او د شاوخوا ولایتونو څخه استخدام شوي دي چې راشي په دې ځای کې مرستې تر سره کړي. په دغه ټیمونو کې ډاکټران موجود دي، همداراز د او پی ډي مربوط چې کوم صحي خدمات دی هغه تر سره کوي. خزینه ډاکټران په هغه ځای کې موجود دي، نارینه ډاکټران موجود دي، خزینه مریضانو ته جدا ترتیب نیول شوی دی. همداراز بیا هم خرقلی بغلان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په تړاو د سرې میاشتې ټولنې شیخ خپلې پوښتنې ځواب ته ادامه ورکوي. د صحي ټیمونو یا په ټوله کې د روغتیايي خدماتو د رسولو په تړاو مې له تاسو پوښتنه وه. ډیره مننه. نو دغه لومړنۍ مرستې ته چې کوم اړتیا ده هغه د صحت په بخش کې مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. مخکې ما یادونه وکړه، فکر کوم څه تخنیکی مشکل پیدا شو، نو د سی و چې په هغه ساحه کې زمونږ تقریبا کمیټه صحي کمیټه جوړه شوې چې هغه تشکیل شوې ده په لس ګروپونو باندې او د مختلفو ولایتونو څخه دغه ټیمونه راغوښتل شوي دي، لکه بدخشان او تخار، همداراز پنجشیر او بامیان او نور ولایتونو دغه ټیمونه راغوښتل شوي دي او هغوی خپل فعالیت تر سره کوي. په دوهم قدم کې به هلته لومړنۍ اړتیا چې لیدل کیږي هغه د خوراک اړتیا لیدل کیږي چې په هغه ځای کې خلک بیخي بې سرنوشته شوي او بې سرپناه دي او هیڅ نه لري، هر څه له منځه تللي دي. نو په لومړي سر کې باید هغوی ته د خوراک ترتیب برابر شي چې په دې لړ کې هم مخکې موږ یادونه وکړه د هیواد په دننه په داخل کې چې کوم خیریه نهادونه دي هغوی تر ډیره حده پورې هلته موجود دي او کوشش کوي چې
د ټولو اړمنو ته رسیدګي وکړي د خوراک په برخه کې. په دوهم قدم کې بیا هغوی سرپناه نه لري، د هغوی کورونه په بشپړه د منځ تللي دي. نو په هغې ځای کې کوشش روان دی چې خیمې ورته ولګول شي او د لومړي سرپناه د هغوی لپاره برابر شي. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د قطر هیواد د لوري تقریبا 400 خیمې چې دي هغه سیمې ته رسیدلي دي او نور هم خوراکي او غیر خوراکي توکي کوشش کوي چې سیمې ته په خپل وخت باندې ورسیږي او وعده کړي دي. همداراز نړیوال فدراسیون خوراکي او کې موږ سره کوي او کوشش روان دي چې په هغه ځکه د مرستې په منظم ډول باندې ورسیږي. په ساحه کې د افغاني سری میاشتې مرستيال الحاج مولا نور الدین ترابي صاحب خپل موجود دی چې د مرستې مدیریت کوي. bale همراه سه بیو چې تاسو ویلې صحي ټیمونه لګل شوی دي سیمو ته عملاندوی په خدماتو پر رسول باندې بوختي و پختنه چې ګواکې لټولو سره وي د خزنو په تړاو باندې دغه خدمات څنګه دي؟ خزو ته روغتي برخه کې د خدمات په کومه کچ باندې رسیږي؟ خزینه روغتیا پالانې ډاکټرانې له تاسو سره تللي دي دغه ټیم په لړ کې څومره دي؟ آیا رسیدنه کېدلی شي ټولو هغه زیانمنو ته چې دغه سیلاب په لړ کې دوی ضررمن شوي دي؟ هو بالکل دغه پوښتنه ما مخکې هم ځواب کړو، فکر کوم تخنیکی مشکل پیدا شو. په هغه ځای کې زموږ سره خزینه او نارینه ډاکټران موجود دي او پی ډي شته د هر قسم مریضانو ته چې په هغه ځای کې هغوی لپاره بیا د موټر ترتیب هم شته، د امبولانس ترتیب هم شته چې هغه مرکزی بغلان ته ورسوي او په هغه ځای کې علاج وشي. bale یو څه چې د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د مرستو په حق باندې دغه پوښتنه موجوده ده، د قطر او د ترکیې د مرستو پرته نور کوم هیوادونو د سری میاشتې ټولنې سره مرسته کړې ده چې تاسو دغه بنسټ لاري بیا د اړمنو خلکو ته یا په ټوله کې زیانمنو خلکو ته ورسیږي؟ هیوادونه شته چې مرستې کړې دي که کړې وي په کومه کچه باندې دي؟ قطر او ترکیه هیواد پرته نور د ست په مول کمی خیریه بین المللي ټولنې نشته چې موږ سره مرستې کړې وي. خو البته د افغاني سری میاشتې همکار کما نهاد چې د نړیوال فدراسیون هغه په دې هڅه کې دي چې د نور نړۍ نه خیریه هیوادونو نه مرستې راجلب کړي او کوشش وکړي چې دغه پیښې ته په سالم او کامل ډول باندې رسیدګي وشي. همراه سه اوس کچېرې هم دغه د بغلان پیښې ته موږ وګورو ډېر خلک کې زیانمن شولو. اوس لامل په څه کې ګڼئ؟ ډېری هیوادونو سره له دې چې د مرستو ژمنتیا یې کړې د مرستې نه دي شوي. تاسې هم وویل چې پرته د قطر او د ترکیې څخه نور داسې عملي مرستو څرک نه لیدل کېږي. لامل په څه کې وینئ؟ ولې دغه مرستو دپاره عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي؟ نو لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدو دغه د اقلیمي بدلون له وجې په ټوله نړۍ کې د یو غیر متوقع حالات رامنځته شو. په تیر کې موږ تاسو ولیدل په چین کې او په دوبۍ کې او په نورو هیوادونو کې هم دغه پیښې رامنځته شوې. نو دا د یو ناڅاپي پیښې دي، هغه پرمختللي هیوادونه نشي کولای چې دوی ته خپل وخت باندې رسیدګي وکړي. نو همداراز افغانستان په تیر کې هم پیښو ځپلې هیواد دی دا چې دغه یو ناڅاپي پیښه وشوه نو خامخا دوی ته خپل وخت باندې رسیدګي نشي کېدلی. البته اوس چې کوم یو مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې بیا هم ورښتونو امکان نشته دی او همداراز بیا د سیلابونو امکان شته دی. نو دا په هیواد د نن د ټولو خیریه بنسټونو همداراز په بهر کې چې څوک د خیریه بنسټ دعوا کوي دا د هغوی ذمہ داری ده چې بیا د داسې یو حالت سره مخ نشي دغه سیمه چې لوی ناورین پکې رامنځته شي. همراه صاحب یو خو همدغه کور دننه باندې خیریه بنسټونه دي، یو شمېر هیوادوال دي چې دوی کمپاینونه کوي او دغه مرستې راټولوي هیوادوالو ته یې رسوي. هغه څه چې د پوښتنې وړ دي هغه دا چې اوس که نړیوال بنسټونه دلته د مرستو دپاره یا نه دي رادنګلي یا نه غواړي دوی یا په هر شکل باندې چې وي تر اوسه دغه مرسته نه ده شوې. خپله داخلي امکانات بیا څومره وینئ تاسو د حکومت په کچه باندې خپله د سری میاشتې ټولنې لخوا که دغه مرستې خلکو ته رسیږي دغه امکانات تر کومې کچې پورې دي؟ ځکه هغه څه چې د نن ورځې خبر دی ویل شوي دي چې د بغلان په شمول باندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې 22 ولایتونو ښودل شوي دي چې دلته به سیلابونه راځي، دلته به بارانونه وي.
نو امکانات لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د افغانستان په خپو ولاړ هیواد نه د اقتصاد له نگانه نو امکانات به خامخا کم وي د امکاناتو لاري امکان لري چې رسیدګي ونه شي خو دغه سپیکو په وړاندې مبارزه چې دغه هوډ او عزم ته ډیر اړتیا لري الحمدلله فی الحال زمونږ د هیواد په اکثره برخو کې هغه خیریه بنسټونه دي هغه که دولت دی او هغه عام ولس دی هغه د هوډ لري چې خپل هیوادوالو سره په دغه مواردو کې تر خپل وسه توانه پورې مکمل مرستي وکي او دای په ثبوت کې ثابت کړی دا ان شاء الله موږ دا تمل لرو چې دغه هوادوالو ته که امکانات نه وینو د فزیکی همکاري لاره به هم یو څه رسیدګي وشي bale همراه صاحب له بغلان پرته تاسو هم د دې شاهد یاستئ دغه معلومات په لزان سره لري چې نه یوازې په بغلان کې بلکې د هیواد په 11 ولایتونو کې د تخار او هرات بغلان په شمول باندې 11 ولایتونو خودل شوی چې دغه سیلابونه پکې تاسو دغه د مرستو برخه اړونده یوازې بغلان ته مربوطه کړي وکنه دغه نور ولایتونو کې هم سناسه تاسو د سری میاشتې ټولنې البته رسیدنه کړې ده نو زمونږ مرستې خو د ټول هیواد په کچه باندې دي په تیرو دریو میاشتو کې تقریبا دغه سیلابونو لړۍ روانه ده تر خپل وسه توانه پورې افغانستان میاشتې کوښښ کړی چې په ټول ولایتونو کې دغه مرستې تر خپل وسه پورې اړمنو هیوادوالو ته ورسوي تقریبا د یو درې ورځې مخکې په بلخ غور روزګان په دغه ولایتونو کې هم 6 میلیونه نقدي افغاني هیوادوالو ته bale یو څه چې دلته د پښتنې وړ دي همراه صاحب د سری میاشتې ټولنه کې ډیر رضاکاره ځوانان دي موږ په دې تړاو باندې وړاندې هم له تاسو پښتنې درلودلې بحثونه مو درلودل رضاکاره ځوانان شته د سری میاشتې ټولنه عملاً په دې برخه کې کار کوي همدغه د بغلان په سیر باندې ورته نور ولایتونه چې د خلکو مو په هوی کچه ده په دې برخه کې تاسو وړاندې سامل کړي وو د رضاکاره ټیمونه دغه سیمو ته ورغلي وو د بغلان په سیر نور ولایتونه چې دي تر څو دوی ته دغه مو په هوی ورسیږي او کني ویتللی اوس دغه کم ټیم چې ورغلی دی بغلان ولایت یا په نورو ولایتونو کې تاسو اړونده خدمات رسوي خلکو ته مو عامه پوهاوی رسولی دی داسې څه پلانونه شته دی په عموم کې الحمدلله موږ د 25,000 په تعداد باندې شاوخوا رضاکاران ټول افغانستان کې او دغه د عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي هغه په عادي توګه باندې مختزي په ټول افغانستان کې خو کله چې دغه خاص پیښه رامنځته شي بیا نو دغه رضاکاران موږ تر ډیره حده پورې هغه خاص پیښې ته متوجه کوو او هغې ځایونو ته استو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په لوړه کچه باندې او د را روانو کم مشکلات چې دي د هغوی نه خبر کړي او د هغوی د مخنیوي په اړه باندې دوی سره خبرې وکړي او د هغوی سره په عملی ډول باندې مرستې وکړي bale د رضاکارانو کې آیا تاسو سره مېرمنې هم شته دي چې دوی اړونده ولایتونو کې کوم کې چې ضرورت ته اړتیا لیدل کېږي مېرمنو ته د لارښوونه وکړي ځکه دغه هم یو مهمه برخه کېدلی شي هو بالکل زمونږ د ځوانانو ریاست د چپاغي کې رضاکاران او تعلیمي ټیمونه شته دي په دې کې بیا د اړتیا په صورت کې خزینه هم شته چې هغه خپل خدمات تر سره کوي bale راتلونکي کې د مرستو په تړاو باندې که تاسو د غوښتنې په توګه باندې له هیوادونو د سازمانونو څخه لرئ ځکه یو څه چې تاسو هم وویل کچېرې دغه 22 ولایتونه چې اټکل شوی دی خدای مکړه کچېرې بیا دغه سیلابونه رامنځته کیږي دغه ناورینونه رامنځته کیږي د غوښتنې په توګه باندې به تاسو د هیوادونو څخه د سازمانونو څخه څه ډول مرستو غوښتنه کوئ ما مخکې هم یادونه وکړله چې په سیمه کې اکثره کورنۍ په بشپړ ډول لمنځه تللي دي او په سیمه کې اوس هم د افغاني سری میاشتې ټیمونه هڅه کوي چې هغه زخمیان او شهیدان له خاورو راوباسي یعنی تر اوسه پورې دغه تعداد نهایی هم نه دی د زخمیانو او شهیدانو او په هغه ځکه حالات نورمال حالات هم نه دی راګرځیدل نو په آینده کې ډیر اړتیا لیدل کېږي په هر بخش کې مرستې وشي خو موږ په ټوله کې د نړیوالو خیریه نهادونو نه دا غوښتنه لرو چې په هغه ځکه کوم وګړي به سرپناه شوي دي کورونه نه لري چې په آینده کې هغه سره د کورونو په برخه کې ډیر مرسته وشي همداراز لومړنۍ مرستو ته فلحال تر ډیره حده پورې اړتیا ده او دا کومې مرستې چلته رسیدلي دا بسنه نه کوي په هغې ځای کې او نه کافي کېږي ورته ډیره زیاته مننه همراه صاحب کور مو ودان چې اړونده موضوع په تړاو مو را سره معلومات شریک کړ